8 څپرکی په داخل کې دښمن. د شپې 1 بجه وه او امریکایي سرتېرو د څار له پوستې له هسکو لاندې تونل له رقمه درو او کنډو ته سترګې نیولې وې چې د دښمن د احتمالي راتګ نښې ولایم پیدا کړی شي. دوی د خپلې پوستې د 3 متره سیم لرونکو مانیو تر شا چې داخل یې له خاورو ډک و ځانونه خوندي احساسول. د سپټمبر د تیار اسمان شپې هر څه په خپل تور رنګ لړلي وه. یو دم د شا له لوري پر امریکایي سرتېرو د ټوپکونو ډزې وشوې. افغان جنګیالي د کلاشینکوف په وسله سمبالو او د شا له لوري یې د له ډېر نږدې واټن څخه پر امریکایي سرتېرو برید وکړ. ډلګي مشر ساپورونینا چې 25 کاله عمر یې درلود د ګیتار مینوال او د پاسفیک د یوې جزیرې اوسېدونکی و. په ملا کې څو مرمۍ ولګېد. لومړی ساتنمن جون ډوسنیټ چې 19 کلن و او تازه یې واده کړی و د سینې په پورته برخه کې مرمۍ خوړلې وه. متخصص جوشوا نیلسون چې 22 کلن و او د رادیوي استخباراتو شنونکی و پر دواړو لینګو څو مرمۍ لګېدلی و. یو بل لومړی ساتنمن جینارو بیډو چې 20 کلن و او په ټکزاس کې تازه یو لور پیدا شوې وه پر مخ لګېدلی و. دغه یو کس هم ژوندی پاتې نه شو. برید کوونکي پر دې نه و بلکې د افغان ملي پولیسو لیکو ته جذب شوي وو او څو اونۍ په زابل کې چې پاڅون کوونکو ته د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د تېرېدو معبر و د امریکایي سرتېرو لخوا روزل شوي وه. دا چې دغو افغان پولیسو ولې امریکایي سرتېري ووژل او محرک یې څه وه معلومه نه وه، خو دغسې پیښې ډېرې توند غبرګونونه او پایلې له ځان سره لرلې. د 2012 میلادي د سپټمبر دغه برید د 2 میاشتني دوران د هغو بریدونو اوج شو چې په هغو کې افغان امنیتي ځواکونو پر امریکایي سرتېرو 14 د ورور وژنې حملې وکړې او د 22 امریکایي او ناټو سرتېرو د وژلو ترڅنګ یې 29 نور ټپیان کړل. د بوش د دورې په لومړیو کې دا ډول بریدونه په ندرت سره کېدل، خو د اوباما د دورې په پیلېدو او د امریکایي سرتېرو لخوا د افغان ملي پوځ د روزنې د بهیر په چټکېدو سره دا ډول بریدونه اوج ته ورسېدل. د دغو بریدونو اعلان شوې کچه په 2009 میلادي کې له 2 څخه په 2012 میلادي کې 45 ورسېده چې په دې ټوله موده کې د 114 امریکایي او ناټو سرتېرو د مړینې لامل شوه. دا ډول بریدونه د وخت په تېرېدو دومره عام او ساري شول چې تا به ویل امریکایي سرتېري خپلو دښمنانو ته نظامي روزنه ورکوي. ځینې وختونه به د دې ډول بریدونو تر شا د طالبانو لاس و. د افغان پولیسو او پوځیانو په تحریک سره به یې غوښتل د امریکې لپاره داخلي سرخوږی او ناورین رامنځته کړي. کله کله به ځینو افغان عسکرو له طالبانو سره له اړیکو لرلو پرته د شخصي او ایډیولوژیکي دلایلو له امله پر امریکایي سرتېرو بریدونه کول، خو زیاتره وخت د دې ډول بریدونو محرکونه او انګیزې په سمه توګه معلومې نه شوې. د داخلي بریدونو زیاتوالی د امریکې او ناټو ګډ ماموریت له ګواښ سره مخامخ کړ. دوی ماموریت دا و چې افغان پوځ او پولیس دومره پر ځان بسیا او متکي کړي چې د بهرنیانو په ډیر کم لاسنیوي د خپل هیواد حکومت ساتنه وکړی شي. امریکایي سرتېري به تل په یو میدان کې له افغان ځواکونو سره بوخت و. روزل به یې، مسلح کول به یې او هدایت به یې ورته کاوه. د دري په اصطلاح دوی به شانه بشانه اوږه په اوږه له افغان ځواکونو سره په ګډو عملیاتو کې جنګېدل. دا ډول سیستم په متقابل باور او 2 اړخیز اعتماد مخ ته ځي، خو داخلي بریدونو دغه احتمال ته په ضربې رسولو سره امریکایي سرتېري پر افغان ځواکونو بې باوره کړل. له بل لوري امریکایي سرتېرو هم ځینې داسې اعمال ترسره کړي وو چې دغه اعتماد یې ضربه رسوله او د دواړو لوري یووالی یې ګواښه. یو ځل د 2012 میلادي په جنوري کې یوه ویډیو ډېره مشهوره شوه چې په هغې کې امریکایي سرتېرو د طالبانو پر جسدونو میتیازې کولې. په فبروري میاشت کې په بګرام هوایي اډه کې امریکایانو په ناخواسته شکل قرآن کریم سوځولی و او هغه یې په کثافتدانۍ کې غورځولی و چې په غبرګون کې په کابل کې زیات لاریونونه وشول. مارچ میاشت کې یوه امریکایي ډلګي مشر په کندهار کې د یوه کلي 14 تنه ولسي او عادي خلک په ډزو ووژل. د داخل بریدونو له افغانستان د اوباما د امریکایي سرتېرو د وتلو پروسه او مهالویش هم ټکنی کړ. امریکایي سرتېرو وغوښتل چې د 2014 میلادي تر پایه پورې په تدریجي ډول ولسوالۍ په ولسوالۍ خپل امنیتي مسؤلیت افغان پوځیانو ته وسپاري او په دې سره به د جنګ مسؤلیت ټول د افغان پوځیانو پر غاړه وي او امریکایي سرتېري به یوازې مشاوري رول پر غاړه واخلي. د 2012 میلادي تر سپټمبره پورې امریکایي ځواکونو په افغانستان کې خپل شمیر له 1 لک څخه 70,000 ته راکم کړ. د همدې کال په مني کې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې وې او اوباما ژمنه وکړه چې که هغه هم د 2یم ځل لپاره ولسمشر شي نو د افغانستان جګړه به په بشپړه توګه پای ته ورسوي او سرتېري به هېواد ته راستانه کړي. خو
خو په همدې میاشت کې د زابل پیښې امریکایي سرتیري مجبور کړل چې بریک طبقه ورکړي. تر دغه برید 3 ورځې وروسته د امریکایي سرتیرو جنگي مشر جنرال جان آلن امر وکړ چې له افغان ځواکونو سره ګډ عملیات د لنډ وخت لپاره ودرول شي. دا حمله عملي او حمله معنوي پلوه یوه غټه ضربه وه. د داسې بریدونو په غبرګون کې حتی ډیر آرام، خوشبین او محافظه کار آلن هم توند غبرګون وښود او ویې ویل نږدې ده چې له ډیرې غوسې لیونی شم. نوموړي د CBS تلویزیون په یوه ساعته خپرونه کې وویل البته موږ د افغانانو او دغې جګړې لپاره ډیرې قربانۍ ورکړې او ورکولو ته یې تیار یو، خو دا په دې معنی نه چې موږ د قتل عام شو. 10 ورځې وروسته دواړو لوري خپل ګډ عملیات بیا پیل کړل، خو هغه د مشترکې موخې اساس او متقابل باور بیا هیڅکله د پخوا په څیر پاتې نه شو. د ناټو او امریکې چارواکو غوښتنه وکړه چې د افغان ځواکونو لیکو ته د جذب شویو کسانو سوابق د یو ځل بیا وکتل شي. همدارنګه د لا زیات احتیاط لپاره د ساتندوی پرښتې په نوم پروګرام هم رامنځته کړ چې پر بنسټ به یې د ناټو او امریکې سرتیرو ګمارل کېدل چې افغان ځواکونه تر نظر لاندې ونیسي. جګړن کریسټوفر سیباسټین چې د 2011 میلادي او 2012 میلادي کلونو ترمنځ د افغان ځواکونو روزونکی و، وایي چې یوه ورځ یې په کندهار کې د عسکرو د فراغت په غونډه کې ګډون وکړ. هغه وایي چې یو افغان سرتیري د یو اسټرالیایي ډګر تر چوکۍ لاندې چسپکي مین ځای پر ځای کړی و. هغه وایي چې معجزه خو دا وه چې کله دغه ډګروال د چا سره د ستړي مشي لپاره له چوکۍ پورته شو نو مین وچاودېده، خو هیڅوک هم ژوبل نه شول. سیباسټین وایي چې دغې پیښې ټول سرتیري وویرول او د افغان امریکا د دوستۍ او ملګرتیا په هکله یې شکونه او بې باورۍ لا زیاتې کړې. سیباسټین د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل په خپلو ورځنیو کارونو کې به تل له ویرې سره مخامخ وو، ځکه تل به مو شاوخوا کتل چې د برید کار نه شو. هغه زیاتوي فلحاظه هغه بریا چې امریکایي سرتیري یې په افغانستان کې لاسته راوړلو غوښتنه کوي زه فکر کوم له حقیقته یو څه لرې ښکاري. د دا ډول داخلي بریدونو خبرونو د امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو په خبري پوښتنو کې منفي څپې رامنځته کړي او په دې اړه یې پوښتنې راولاړې کړې چې آیا افغانان د باور او ملاتړ وړ متحدین دي که نه، له دې ویرې چې په افغانستان کې د امریکې د جګړې پر ضد د عوامو فکر زیات منفي نه شي، نو د امریکې پوځ خپل پخوانی تکتیک یو ځل بیا عملي کړ او هغه دا چې د دې ستونزې او معضلې کچې ته کم انعکاس ورکول پیل کړل. پوځي وایندویانو دغه پیښې د حاشیه‌ایي پیښو په نومولو سره کم ارزښته وښودې، که څه هم د دوی دغه څرګندونې د پینټاګون له ارزونو سره کاملا په تضاد کې وي. د 2011 میلادي په کابل کې د امریکا یو پوځي رفتار پوه د باور بحران او کلتوري ناسازګاري په نوم څېړنه ترسره کړه چې په هغه کې یې د وایندویانو هغه ادعا چې دا ډول پیښې حاشیه‌ایي ګڼلې وي رد کړه او ویې ویل چې دغه پیښې د یو مخ پر ودې سیستماټیک ګواښ استازیتوب کوي. د دغې موضوع د لا تربتولو او کوچنی کولو لپاره په کابل کې د امریکې په نظامي مرکزونو کې د هغو پیښو د شمیر علني کول تدریجاً کم شول چې په هغو کې بعد افغان ځواکونو لخوا په شوي بریدونو کې امریکایي سرتیري یا ټپي یا ژغورل کېدل او حتی د هغو پیښو په اړه یې چې مرچوبله به یې هم لرله پوځي چارواکو سرسري او تکراري څرګندونې کولې، خو په دې اړه چې څنګه پیښ شول چوپ پاتې کېدل. د 2012 میلادي د زابل د پیښې په تړاو هم د امریکې او ناټو ګډ ماموریت په کابل کې یو لنډ خبري کنفرانس جوړ کړ او په هغه کې یې د پیښې په اړه 3 کوچنۍ خبرې وکړې. د دې پیښې د مرچوب شمیر کې د واشنګټن میشتې ټوکوما سیمې د نیوز ټریبون مجلې خبریال اډم اشټون لپاره نه وای نو ښایي نه وای خپور شوی. اشټون تر 15 زیاتې میاشتې کېدې چې په افغانستان کې د افغان ځواکونو له خوا د زابل په دغه ستراتیژي کې د وژل شویو امریکایي سرتیرو د معضلې په اړه پر پلټنو بوخت و او په دې اړه یې ډېرې مهمې لیکنې وکړې. نوموړي اطلاعاتو ته د لاسرسي له حقوقي اصل څخه په ګټې اخیستنې ډېرو داسې نظامي اسنادو ته چې د دې ډول مرژوبلو په اړه و لاسرسی پیدا کړ او همدارنګه له زیاتو نظامي کسانو سره مرکې هم وکړې. د لیکنو او کیسو دا په ډاګه کړه چې برید کوونکي 6 تنه وه چې ټول د افغان پولیسو په لیکو کې وه. دغه کسان له 6 امریکایي سرتیرو سره د څاروي موقتي پوستې ته تللي وه او په خپله 48 ساعته خدمتي دوره کې یې باید د هغو طالبانو په اړه څار کړی وای چې له همدې نږدې مربوطاتو یې د دوی نظامي بیس ته هوانونه وشړل. برید کوونکي پولیسو 4 امریکایي سرتیر ووژل او 2 نور یې ټپیان کړي وه. متخصص ډیوډ ماټاکیانونګو
چې 26 کلن و او له خپل نوي واده او تازه امیدوار شوي مېرمنې څخه افغانستان ته راغلی و. په دغه برید کې په پښو ټپي خو له مرګه ژغورل شوی و. ماټا کیانګو وروسته په دې اړه وویل چې دی له اوله پر دغو پولیسو شکي و او دا برید ورته په بشپړه توګه د تصور خلاف نه و. هغه یوې مرکې ته وویل موږ پوهېدو چې دا کسان دا کار کولی شي. ما به چې دغو کسانو ته وکتل نو خوند به یې نه راکاوه او شک راسره و چې برید راباندې ونه کړي. د دغې پیښې بل شاهد متخصص ډیون والاس په معجزه‌ایي بڼه ژغورل شوی و او ځان یې د نورو په منځ کې داسې بې خوځښته نیولی و چې برید کوونکي فکر کړی و چې مړی دی. کله چې برید کوونکي تښتېدلي و نو نوموړي نظامي بیس ته مخابره کړې وه او د مرستې غوښتنه یې کړې وه. والاس وروسته څېړونکو ته وویل چې دی هم د دغو پولیسو په اړه شکمن و او تر برید څو شېبې مخکې یې د هغوی اراده او نیت درک کړی و. وروسته په دې اړه ځینو نورو موندنو په ډاګه کړه چې په دې پیښه کې کس هم وژل شوی. کس یو افغان پولیس و چې له برید کوونکو پولیسو سره د امریکایي سرتیرو په وژلو کې جوړ نه و راغلی او مخالفت یې ورسره کړی و. نو برید کوونکو له امریکایي سرتیرو سره یو ځای هغه هم وژلی و. برید کوونکي تر بریده وروسته په دوه ورګډ شوي او همداسې تښتېدلي و. په لټونکو وروسته وموندله چې دغو کسانو له طالبانو سره اړیکې درلودې او د پولیسو لیکو ته د جذبېدو په وخت کې ضمانت د افغان پولیسو یوه چارواکي کړی و. خو نظامي کسانو دغه او نور معلومات له خلکو سره شریک نه کړل او زیاتې پوښتنې لا نه حل پاتې شوې. د دې ډول ورو ورو وژونکو بریدونو ډیروالی د ټول افغانستان په کچه د امریکایي ځواکونو ویره او غوسه راوپاروله. جګړن جامع ټوري چې د 2010 او 2011 میلادي کلونو ترمنځ په مزار شریف کې د ناټو د افغان پولیسو د روزونکي واحد همکار ووایي چې تل به په دې اړه ویره او شک کې وم چې افغان پولیس حتی هغه چې ډېر راته نږدې او د باور وړ هم و ټوپک راباندې راتاووي او ولي به مو. دی د هغې پیښې په اړه وغږېد چې د 2010 په اګست کې یو افغان موټر چلونکي 2 اسپانوي پولیس په ډزو ووژل. که څه هم دغه موټر چلونکي او عسکرو 6 میاشتې ښې دوستانه اړیکې لرلې. ټوري د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل زما لپاره به تر ټولو سخت او له ویرې ډک وخت هغه و چې کله به له افغان پولیسو سره د روزنې ساحې یا میدان ته تللم. هغه زیاته کړه تل به دا ویره راسره وه چې ټوپک به زموږ په طرف راګرځوي او ډزې به راباندې کوي. د داخل لخوا بریدونه د افغان امنیتي ځواکونو د هغو ستونزو له ډلې و چې دغه ځواکونه ترې ځورېدل. یوازې یوه ستونزه وه تر یوې لسیزې روزنې وروسته هم افغان امنیتي ځواکونو نشوای کولی چې د امریکا او ناټو له مرستې پرته جګړې ته دوام ورکړي. افغان ملي پوځ د افغان امنیتي ځواکونو یوه برخه وه او د دې ځواکونو 2/3 برخه یې تشکیلوله. افغان ملي اردو یا پوځ د افغانستان د دفاع وزارت تر امر او تشکیلاتو لاندې کار کاوه او افغان هوایي ځواک کمانډویي او ځینې نور ځواکونه پکې شامل وه. افغان ملي پولیس هم د افغان امنیتي ځواکونو یوه برخه وه او دغو ځواکونو د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې کار کاوه او ځینې ځانګړي او سپکې دندې لکه د سرحدونو ساتنه، تلاشي او د تمځایونو ساتنه او د هغو سیمو ساتنه چې ملي پوځ به له مخالفینو څخه تصفیه کړې وي ورسپارل شوې وي. افغان امنیتي ځواکونو په نامنظم شکل زیات کړای شول. په لومړیو کې د بوش ادارې په سختۍ سره د 50,000 افغان ملي ځواکونو له جوړولو سره موافقه وښوده. خو وروسته په 2008 میلادي کې د بوش ادارې پلان بدل کړ او په اوږدمهال کې د 140,000 ملي پوځ او 82,000 ملي پولیسو جوړولو ته غاړه کېښوده. کله چې د اوباما وار شو نو دغه شمېر له طالبانو سره د مبارزې او له افغانستان څخه د دفاع لپاره ناکافي ورته ښکاره شو. جنرال آمسي کرسټال وړاندیز وکړ چې افغان ملي ځواکونه باید تقریبا 2 برابره شي او 400,000 ته ورسول شي. اوباما او کانګرس د نوموړي له وړاندیز شوي شمېر څخه لږ څه کم له 352,000 سره موافقه وکړه. د شمېر له مخې او ظاهرا دا شمېر ډېر زیات دی او ډېر توقعات ترې کېدی شي، خو په عمل کې داسې نه وه او زیاتره ځواکونه یا د پیریانو غوندې خیالي او یا په کور معاش اخیستونکي وه. افغان قومندانانو به د پولیسو شمېر تر واقعیت زیات ښوده او د زیاتو ښودل شویو پولیسو پیسې به یې په جیب کې ایښودې. دا ډول پولیس چې اصولا موجود نه وه خو نمونه یې وه او پیسې به یې د بل چا جیب ته تللې. د امریکې د حکومت د یوې ارزونې په پایله کې کشف شول چې د خیالي پولیسو نوم ورکړل شو.
د اوباما په لومړۍ دوره کې 10,000 داسې کسانو نومونه او موقفونه په ګوته او معاشونه یې قطع شول. یو کال وروسته افغان حکومت نور 10,000 خیالي پولیس هم د معاشونو له لړ پاک کړل. د خیالي پولیسو له سرخوږي سره د مبارزې لپاره او د پولیسو د شتون د تصدیق په توګه د امریکای حکومت له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د ټولو پولیسو د ګوتو او مخ بایومټریک وشي او ټول معلومات یې ثبت شي، خو دغه کار هم کلونه ونیول او ستونزه یې په مکمله توګه حل نشوه کړی. له بل لوري د راجذب شویو پولیسو او پوځیانو کیفیت هم تل ننګونکې مسئله وه. له 2009 میلادي څخه تر 2011 میلادي پورې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې د مسؤل امریکایي جنرال مرستیال ډګروال جاک کیم وایي چې او برادور کوي چې د افغان ملي پوځ د روزنې مسؤل امریکایي جنرال مرستیال ډګروال جاک کیم وایي او براورد کوي چې د افغان ملي ځواکونو لیکو ته د راجذب شویو سرتیرو د تعلیم سویه د دریم ټولګي د زده کوونکو غوندې ده او یوازې له 3 تر 15 سلنه یې لیک او لوست کولی شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره 11 لسیزه کې د امریکایي حکومت میلیونونو افغان ماشومانو ته ښوونیزو ته د تګ زمینه برابره کړې وه. نوموړي د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل د بې سوادۍ کچه فوق العاده او د حل وړ نه وه، حتی تر دې چې د ځینو یې شمیرل هم زده نه وه. هغه زیاتوي یعنې تر دې حده چې له ځینو افغان سرتیرو به دې پوښتنه وکړه چې څو ورونه او خویندې یې، نو هغه به عدداً نشو درته ویلی چې مثلا 4 د ټولو نومونه به یې زده وه، خو شمیرلی به یې نشول چې مثلا 3 یا 4 یا 15. د نویو جذب شویو کسانو دنده ماتونکې وه، ځکه د وخت ناوخته یا شړېدلو بریدونو کچه خورا زیاته وه. کله چې جاک کیم په 2009 میلادي کې کابل ته راغی نو د افغان ملي امنیتي ځواکونو کچه ډېره راکمه شوې وه او لامل یې هم د سرتیرو بې اجازې غیر حاضري یا تېښته وه. که څه هم د دغې ستونزې د هارولو ډېرې هڅې وشوې، خو هیڅکله هم په پوره توګه حل نشوه. په 2014 میلادي کې تقریبا 10,000 افغان سرتیرو خپلې دندې پرېښودې چې د ټول شمیر په پرتله په شپږو کې یو کس راته. هغه چې تېښته به یې نه کوله، هغوی هم د مرګ له جدي ګواښ سره مخ وه. د افغان ملي ځواکونو د مړینې شمیر په پای کې دومره زیات او بحراني شو چې دولت به د مورال او روحیې د ساتلو لپاره د کره شمیر له خپرولو ډډه کوله. د 2019 میلادي تر نومبره پورې د ځینو پلټنو په حواله تقریبا تر 40,000 زیات افغان ځواکونه د افغانستان د جګړې په اوږدو کې وژل شوي وه او دا شمیر په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د وژل شویو سرتیرو تر شمیر 18 ځلې زیات وه. د دغې بدنامۍ او شرموونکې ماتې پړه ځینو امریکایي چارواکو پر سپینه ماڼۍ او پنټاګون ور واچوله. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت یوه پخواني لوړ رتبه چارواکي د زده شوي درسونو مرکې ته وویل زموږ دا باور چې په دومره کم وخت کې دومره ستر ملي پوځ جوړ کړو ناعاقلانه وه. هغه زیاته کړه په 18 میاشتو کې موږ دلته په امریکا کې د محلي پولیسو یو دوامدار واحد هم سم نشو جوړولی، نو بیا مو ولې او څنګه په افغانستان کې په دومره کم وخت کې د سلګونو داسې واحدونو جوړولو ته ملاوې وتړلې. داسې هم نه وه چې د افغان ملي ځواکونو د روزنې پروګرام د پیسو له کمبود څخه کړېدلی وي. په 2011 میلادي کې د جګړې په اوج کې د امریکا حکومت 11 بلیونه کلنۍ ډالري بودیجه د امنیتي مرستو په بڼه د افغانستان لپاره ځانګړې کړه. دومره پیسې د پاکستان له کلنیو نظامي لګښتونو چې د افغانستان په پرتله په کراتو باظرفیته ځواکونه لري او ترڅنګ یې د نړیوال اتومي قدرت د 3 بلیونه ډېرې وي. د جګړې په برخه کې د سپینې ماڼۍ تزرار ډګر جنرال ډوکلاس لوټ وایي چې د امریکي کانګرس تر حد زیاتې او دومره پیسې د افغانستان لپاره ځانګړې کړې وي چې د امریکې د دفاع د وزارت څخه یې د لګولو لاره ورکه وه. نوموړي د زده شویو درسونو مرکې ته وویل دا هم عادلانه نه ده چې د یوې ستونزې په نوم دومره پیسې په باد یوسو. هغه زیاته کړه ځکه په دومره کم وخت کې د یو ملت امنیتي ځواکونه جوړول اصلاً شونې نه ده. په هم منظر او ویناو کې به امریکایي چارواکو د هغه څه چې دوی یې پر جوړولو بوخت و ډاډ له ځانه ښوده. دوی بیا ویل چې افغان امنیتي ځواکونه په تدریج سره په خپلو پښو درېږي او ډېر ژر به د امریکې له مرستې پرته د خپل هیواد د امنیت پر غاړه واخلي. د 2012 میلادي په سپټمبر کې د مشهور قاچاقبر لمسی ډګر جنرال جیمز ټیری چې تازه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مرستیال مشر ټاکل شوی و په پینټاګون کې د خبري کنفرانس په اوږدو کې د داخل لخوا کېدونکو بریدونو په تړاو پوښتنو ته سرسري ځوابونه وویل او ادعا یې وکړه چې افغان ملي پوځ او پولیس ډېر ځواکمن شوي او ډېر ژر به د هیواد امنیت ته غاړه کېږدي. هغه وویل
د جګړې په برخه کې محسوس پرمختګ لیدل کیږي. موږ د مثبتو بدلونونو شاهدان یو. هغه زیاته کړه او افغان امنیتي ځواکونو په پوره جرأت او تدریج سره د خپل امنیت مسؤلیت پر غاړه اخلي. خو همدا چې امریکایي ځواکونو د تدریجي خروج پیل کړ او امنیت یې افغان ځواکونو ته وسپاره، طالبانو دا فرصت غنیمت وګاڼه. د هېواد د جنوبي او ختیځو سیمو په لاندې کولو سره افغان ځواکونه بیا پر شا وتمبول. د پنټاګون لوړپوړو چارواکو د دغو ماتو پر شا د ګونو مقیاس د کمن تجلي ورکړه او د افغانستان په اړه یې خپل خوشبینو بیانو او مثبتو خبرونو ته ادامه ورکړه. د 2013 میلادي په سپتمبر کې ډګر جنرال مارک میلګي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو نوی مرستیال مشر ټاکل شوی و، غوري او لافې ووهلې چې صحنه د نهایي بري لپاره چمتو شوې ده. هغه په کابل کې یو خبري کنفرانس ته وویل افغان پوځ او پولیس د طالبانو او نور مخالفینو په ځپلو کې هر ورځ له ځانه ډیره وړتیا کوي. هغه زیاته کړه ښایي پوښتنه وشي چې په وروستیو کې 2-3 نظامي پوستې د طالبانو لخوا ونه نیول شوې، خو دا هم په پام کې ولرئ چې په هېواد کې له 3 تر 4 زرو پوستې دي. نو پر همدا حساس د خبرونو سرټکي باید دا وي چې افغان ځواکونه په بریالیتوب سره له خپل اکثریت نفوذ څخه په دفاع توانېدلي دي. خو رښتیا دا و چې افغان ځواکونو په ډیر وخت خپلې پوستې په خپله پرېښودې. که څه هم امریکایي جنرالانو به دا قضیه سرچپه ښودله، خو په عملي ډګر کې ښکېلو امریکایي پوځیانو به بیا افغان ځواکونه ډیر بې کفایته، بېانګیزي او په فساد ککړ معرفي کول. د پیاده ځواکونو جګړن ګریګ اسکوبار په 2011 میلادي کې په پکتیکا ولایت کې د یوه له کاره لوېدلي افغان پوځي واحد پر ترمیمولو او روزلو بوخت و. د افغان ځواکونو د هغه کنډک قمندانان چې اسکوبار روزنه وکړې وه په خپل یوه نارینه عسکر د جنسي تیري له امله له دندې ګوښه شو. کله چې د دغه قمندان پر ځای بل قمندان راغی نو هغه د خپلو عسکرو لخوا وژل شو. اسکوبار وروسته درک کړه چې د افغان پوځ د روزنې ټوله هڅه او پروسه ناکامه ده، ځکه په هغه سرعت چې امریکا غوښتل مخته لاړ شي افغان پوځ له ځانه همغږي چلند نه ښوده او په یوه اصطلاح له دغې بهرنۍ پروژې سره نه عیارېده. هغه وویل تر هغو چې افغان حکومت هلته په خلکو مثبت نفوذ پیدا نه کړي موږ هسې وخت ضایع کوو. پوځي جګړن مایکل کاپس د افغانستان په تورخم سیمه کې افغان پولیسو ته تمرین ورکاوه. کله چې په 2009 میلادي کې بیرته امریکا ته راستون شو نو خلکو ترې وپوښتل چې څنګه امریکا به دا جګړه وګټي که نه. هغه په دې اړه وایي ما به ځواب ورکړ چې که د افغانستان د خاورې په هر متر مربع مساحت کې پوځیان ګوته په ماشه او د تیارسۍ په حالت کې هم ودروي بیا به هم جګړه بایلي. د زیاته کړه که دغه پوځیان لکه دیوال داسې هم کړي او نږدې سره ودروي بیا به هم نفوذ او رسوخ وړ وي، بیا به هم ناکافي او ناکام وي. ځینې نور امریکایي پوځیان بیا د افغان ځواکونو ځینې هغه صحنې او خاطرې روایتوي چې د جګړې په وخت کې به یې ګډوډي او بحران جوړ کړی و. د 101 هوایي فرقې نظامي انجینیر جګړن مارک ګلابسل چې په 2010 میلادي او 2011 میلادي کې د افغان امنیتي ځواکونو روزونکی و وایي چې افغانانو به حتی په ډیرو عادي تمریناتو کې هم جنجال او جنګ کاوه. نوموړي د پوځیانو شفاهي تاریخي مرکې ته وویل چې یو ځل یې په ګردیز ښار کې افغان پوځیانو ته له CH-40 شینوک هلیکوپټر څخه د ښکته کېدلو طریقه ورښوده. دوی دغه هلیکوپټر ته لاسرسی نه درلود نو ګلابسل د تمثیل په توګه د چوکیو یو قطار جوړ کړ او ټولو ته یې د ښکته کېدلو طریقې ښودل پیل کړل. هغه وایي هر څه مو سم کړل، ټولو سرتیرو تمرین او تکرار پیل کړ، هر څه سم روان و. په دې وخت کې د 2 سرتیرو سره بحث او جنجال شو. همدلته یو بل افغان سرتیر را پیدا شو او چوکۍ یې پورته کړه او د لومړي سرتیري پر سر یې وویشتله. ګلابسل زیاته کړه په دې سره درب او دروب پیل شو. ما هم قرار پرېښودل چې د زړه بړاس ووځي او خپله ستړي شي. هغه زیاتوي زما ژباړن ما ته وکتل او تر سر ښورولو وروسته یې وویل موږ ځکه نه ابادېږو او په دې سره ولاړ. له بل لوري اداري فساد لکه ناروغي د افغان پوځ او پولیسو په سیستم کې د سر له ویښته د پښې تر نوکه خپور شوی و. وزیرانو به د پیسو رشوت یا شیریني په نوم قمندانانو او نظامي چارواکو ته نظامي رتبې ورکولې. قمندانانو به بیا له لاندې عسکرو او سرتیرو کمولو او په خپل جیب کې به یې ایښودې. عسکرو او سرتیرو به یې په خپل نوبت له ملت او خلکو څخه چور کولې. افغان بیچاره ملت اخر دومره بې باور او بیزاره شو چې د طالبانو او حکومت ترمنځ په انتخاب کې راښکېل و او نه پوهېده چې کوم یو غوره دی.
شاه محمود میاخیل چې د افغانستان په دفاع وزارت کې لوړپوړی چارواکی و، د زده شوي درسونو مرکې ته د هغه د قومي مشر کیسه کوي چې ده نه پوهېده د طالبانو او حکومت ترمنځ کوم لوری ونیسي. هغه وایي ما له یوه قومي مخور څخه پوښتنه وکړه چې ستاسو په منطقه کې ښایي 100 طالبان هم نه وي، خو 500 امنیتي ځواکونه پراته دي، خو بیا هم نظم او امنیت نشي راوستلی. دا څنګه امکان لري؟ میاخیل وایي چې قومي مشر په ځواب کې راته وویل څوک وایي چې امنیتي ځواکونه د نظم او امنیت لپاره یا له طالبانو سره د جګړې لپاره راغلي؟ دوی د خپلو جیبونو په ډکولو اخته دي او د امریکې له لوري ورکړل شوي وسلې او تیل خرڅوي. میاخیل زیاته کړه چې ما له دغه قومي مشر نه پوښتنه وکړه ښه سمه ده دولت ستاسو د امنیت او خدمت په غم کې نه دی، نو تاسو په خپله ولې لاس تر زنې ناست یئ؟ په ولسوالۍ کې تقریبا 10,000 تنه یې ولې له طالبانو سره نه جنګیږئ؟ میاخیل وایي چې قومي مشر په ځواب کې راته وویل چې هغه نه غواړي د طالبانو په پاکولو سره دا فاسد حکومت پر دوی مسلط شي او همدارنګه دا هم نه غواړي چې طالب حکومت پرې وکړي. هغه وویل چې موږ ناست یو او د دې ننداره کوو چې څوک چې ګټي. د زده شوي درسونو مرکې کې امریکایي چارواکو د افغان امنیتي ځواکونو له ډلې له افغان پولیسو زیات سر ټکاوه او ویلي چې تر افغان ملي پوځ څو چنده بد او په فساد ککړ و. د ناوال د لیسانسیه زده کړو د انسټیټیوټ پوهاند توماس جانسون چې په کندهار کې د پاڅون ضد ستراتیژۍ په برخه کې همکار و وایي چې عامو خلکو به پولیسو چپوالګر غله ګڼل او ویل به یې چې د ټول افغانستان په کچه تر ټولو زیات د کرکې وړ بنسټ همدا ملي پولیس دی. د ناروې د یوه چارواکي په استناد تقریبا 10 سلنه پولیس به د وسلې د ترلاسه کولو وروسته تښتېدل او په هغه وسله به یې جرمونه او چورونه کول. د 2011 میلادي او 2012 میلادي ترمنځ په افغانستان کې د امریکا سفیر رایان کراکر وایي چې افغان ملي پولیس ډېر بې کفایته و، د دې له امله نه چې کافي وسلې یا امکانات یې نه درلودل بلکې د دې لپاره چې دوی اصلا د امنیتي ځواکونو غوندې نه و او د امنیتي ځواکونو غوندې ځکه نه و چې له سره تر پښو په فساد ککړ و. ډګرمن سکاټ کانین ګام چې د 2009 میلادي او 2010 میلادي کلونو ترمنځ یې په لغمان ولایت کې خدمت کاوه وایي چې افغان ملي پولیس به ټوله ورځ په بار موټرو پسې ګرځېدل چې پیسې ترې واخلي. هغه د افغان پولیسو په اړه وایي چاپي څار د جرمونو حل هیڅ کار یې نه کاوه. یوه ورځ افغان پولیسو یو نیک کار وکړ او هغه دا چې د چاودېدونکو توکو یو ډک موټر یې ونیو. کانیګام وایي چې دغه موټر له دومره چاودېدونکو توکو ډک و چې که چاودلی وای نو د سلګونو کسانو د وژلو بالقوه ظرفیت یې درلود. خو کانیګان هغه وخت غوسه شو چې افغان پولیسو ټینګار وکړ چې دوی خپله موټر لري ځای ته بیایي او هلته بیا چاودېدونکو توکو ته چاودنه ورکوي. کانیګام وایي پر دوی مې یوه ذره باور نه درلود نو ځکه امریکایي پوځیانو ورسره ونه منله او خپله یې د افغان پولیسو په مخ کې موټر ډالۍ ته د چاودېدونکو توکو د وخت د قید لرونکې چاودنې آله ور واچوله. هغه وایي کله مو چې دغه آله ور وغورځوله نو د پولیسو زړه هم صبر شو او له موټره یې لرې په منډو پیل وکړ. هغه وایي چې د چاودنې غږ له څو میله لرې ځایه واورېدل شو خو څوک پکې ټپي نه شول. د زده شوي درسونو په مرکه کې امریکایي چارواکو د افغان محلي پولیسو اربکیانو یادونه په ډیر تمسخر او شکایت سره کوي. محلي پولیس له ملي پولیسو جدا ځواکونه و او تر ډیره یې د محلي ملیشې حیثیت درلود چې د 10,000 په شمیر به په 2010 میلادي کې د امریکې په حکم رامنځته شول. دغه محلي پولیس هم د امریکایي روزونکو له خوا روزل کېدل خو د دې پولیسو قمندانانو د ظلم او ستم له امله ډیر زر شهرت ترلاسه کړ او د بشري حقوقو د مدافعو ډلو شکایتونه یې راوپارول. د امریکایي ځواکونو یو سرتیری وایي چې ځانګړو ځواکونو له محلي پولیسو سخته کرکه درلوده او هغه به یې ناوړه انسانان او د ټولنې تر ټولو ټیټ او زبونه طبقه ګڼله. په یو جدا مرکه کې د امریکې د پوځ یو سرتیری ویل چې د محلي پولیسو تقریبا 3 برخه خلک نشیان یا طالبان و. ډګرمن انډریو بیوسونا چې د پوځ د ملکي چارو مسؤل و په 2012 میلادي او 2014 میلادي کلونو کې په هلمند ولایت کې افغان محلي پولیسو ته روزنه ورکوله. د محلي پولیسو د یوه قمندان کیسه کوي چې په ډیر سخت او شدید رواني اختلال اخته و حتی تر دې حده چې یو نیم وخت به یې خیالي دښمنان لیدل او خپل سرتیري به یې داسې ځای ته د جګړې لپاره بیول چې هیڅوک به نه و خو ده به ویل چې دښمنان همدلته دي. بیوسونا چې په طنزیه لهجه وایي دغه محلي قمندانان د هلمند سیند ته نږدې یوه تمځای کې ځان ځای پر ځای کړی و.
بیو سونوا په طنزیه لهجه وایي. دغه محلي قمندانان چې د هلمند سیند ته نږدې تمځای کې ځان ځای پر ځای کړی و او یو نیم وخت به یې د هلمند له سیند سره جګړه کوله، په دې معنا چې له داسې ځایه به یې پر ځان د ډزو چیغې وهلې چې بل هیڅ چا نه لیدل. ده به د پیریانو غوندې دښمنان لیدل او خپلو سرتیرو ته به یې ویل چې ډزونه پرې وکړئ. امریکایي پوځیان مجبور و چې دا ډول ناروغ کسان هم وروزي او په منظمو او باظرفیته ځواکونو یې بدل کړي چې له خپلې جنګ ځپلې خاورې څخه دفاع وکړی شي او له مخالفینو څخه خپل حکومت او خاوره وژغوري، چې دا یو ناشونی ماموریت و.